السلام علیکم. د انګلیسي زیرو بګنر جملو ته ښه راغلاست او روزمره کارېدونکې جملې دي. د دې سره موږ تلفظ هم لیکلی دی. ویډیو تر اخره وګورئ او داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ ځکه زموږ ټولې ویډیوګانې د تلفظ سره او بګنر والاو دپاره دي خاص کر. Consider it again. Consider it again. بیا یې په اړه غور وکړه. Consider it again. بیا یې په اړه غور وکړه، یعنې یو ځل بیا پې نظر واچوه، بیا پې یو ځل غور وکړه. Think twice. Think twice. بیا فکر وکړه. موږ ځکه دویم ځل پې هم سوچ یا فکر وکړه، یعنې think twice بیا پې فکر وکړه. Change your perspective. Change your perspective. خپل نظر بدل کړه. پرسپیکټیو ویل کېږي د کتلو نظریې ته، چې ته په کومه نظریه په کوم طریقه یو څیز ته، یو کار ته، یو چا ته ګورې، هغې ته ویل کېږي پرسپیکټیو. نو دلته معنا دا ورکوي چینج یور پرسپیکټیو، خپل نظریه بدله کړه، خپل د لیدلو هغه نظر بدل کړه. I will rethink it. I will rethink it. زه به بیا پرې فکر وکړم. rethink دویم ځل یا تکراري فکر کول په یو څیز باندې. rethink. I will rethink it. زه به بیا پرې فکر وکړم. دې ویډیو کې ټولې جملې تقریبا یو شانتې دي یا په یوه موضوع باندې دي، نو کولی شو دا جملې موږ په مختلف ځایونو کې وکاروو یا استعمال کړو. Look at it again. Look at it again. بیا ورته وګوره. دلته معنا دا مطلب ورکوي چې یعنې یو ځل بیا نظر پې واچوه، یو ځل بیا هم فکر پې وکړه. Look at it again. دا تاسو پورې مربوط ده چې تاسو هره جمله په دې کې کارولی شئ. تاسو هغه ځای سره سمون خورئ، تاسو کولی شئ هماغه جمله وکاروئ. Look at it again. بیا ورته وګوره، بیا یو نظر پې واچوه، بیا پې فکر وکړه. Think once more. Think once more. یو ځل بیا فکر وکړه. ما تاسو ویلي چې هر ځای کې تاسو سره کومه جمله فټینګ کوي، سمون خوري، تاسو کولی شئ هماغه جمله وکاروئ. Think once more. یو ځل بیا فکر وکړه. You should think first. You should think first. ته باید لومړی فکر وکړي. موږ دا تر وخوایو که نه، د کار نه مخکې باید ته لومړی فکر وکړي. موږ دا جمله هلته استعمالولی شو. You should think first. ته باید لومړی فکر وکړي، ته باید لومړی سوچ وکړي. Take another look. Take another look. بیا یې وڅېړه، بیا پې نظر واچوه، بیا پې فکر وکړه. دا هم سیملر ده، خو د انګلیسي ویل دغه چې دي هغه مختلف دی. Take another look. یو ځل بیا پې نظر واچوه، معنا دا ورکوي. دلته یې مطلب ورکوي یعنې بیا یې وڅېړه، دا هم معنا ورکوي. It's his opinion. It's his opinion. دا د هغه نظر دی یا د هغه نظریه ده یا د هغه فکر یا سوچ. دلته معنا دا ورکوي. It's his opinion. د هغه نظریه ده. نظریه هغه وخت کې راځي چې کله ته یو فکر او سوچ وکړي. It's his opinion. opinion ویل کېږي نظریې ته. I think this way. I think this way. زه داسې فکر کوم. I think this way. یو کار ته وکړې، ته دا څنګه فکر ته وکړې؟ I think this way. زه داسې فکر کوم، یعنې زما نظر داسې دی. This is how I think. This is how I think. زما فکر همداسې دی. زه داسې فکر کوم. This is how I think. یعنې زما سوچ دغسې کار کوي. زما فکر همداسې دی. I think differently. I think differently. Differently. زه بل ډول فکر کوم. زه مختلف سوچ کوم. زه بل رقم سوچ فکر کومه. زه بله طریقه یا بل ډول باندې فکر او سوچ کوم. I think differently. زه بل ډول فکر کوم. What do you think? What do you think? ته څه فکر کوې؟ یو پوښتنه ده، هر څوک چا نه کولی شي. What do you think? ته څه فکر کوې؟ ته څه سوچ کوې؟ It's her choice. It's her choice. دا د هغې انتخاب دی. It's her choice. دا د هغې انتخاب، د هغې خوښه ده. I know what to do. I know what to do. زه پوهېږم څه وکړم. موږ دا تر وخو که نه، زه پوهېږم چې زه څه وکړم. نو دلته موږ جمله استعمالولی شو. I know what to do. څوک د ډېر زیات راهنمایي کې ډېر لارښوونه ورته کوي چې دا وکړه، هغه وکړه. ته I know what to do. زه پوهېږم څه وکړم. Don't decide now. Don't decide now. اوس فیصله مه کوه. اوس پرېکړه مه کوه. Don't decide now. اوس فیصله مه کوه.